قدمندو دغسې کورنۍ مو انتخاب کړي دي چې هغې په کتو سره به ستاسو د سترګو نه اوښکې راشي. اوس د خلکو د کور نه څوک څه خبر دي؟ په خو دې یقین وکړه چې زه راوتمه ما دا 4 ورځې کېږي چې په کور کې مونږ روجي پخو. په خو دې یقین وکړه چې روجي پخو کنې ما سره لاړ شئ ویې ګورئ. اوس ما د کور کې ویې چا نه راکرز کړمه ما سوړه واغږم ما ورته مې صبر وکړه زه اوس ځمه راوړم ګرمۍ پرې صبر وکړه خو ما له اوس هم پته اوس بې قرض کړي خپله د خپې مې کار نه کوي دې ځي نه ښکته وجود مې کار نه کوي نوم نه ښکته په دې ځي لګېدلی یم او دې نه ښکته نوم نه کار نه کوي چره باندې اوس بس همدغه یو وړوکی دوکان مې دی ټول 300 روپو سودا ده پکې زه د حاجي صاحب ته هم وایم داسې نورو ډېر خلکو ته وایم ډېر خلکو سره څه شته چې مونږ سره دونه کومک وکړي ما سره خیر دی ما له دا دوکان خلاص کړي ما کور ته یې راشي ما دا ځای وګوري خلکو نه تپوس وکړي اوس ما له د دوکان خلاص کړي دوکان کې راته لږه سودا وشي ټول 300 روپو سودا ده پکې پاپړ 10 روپو نه زیات خرڅ نه کېږي. قدمندو مونږ څنګه کورنۍ انتخاب کړي دي تاسې یو ګورئ دغې بل ځواني ته وګورئ د دغې ورور هم په یوه پیښه کې دواړه خپې او لاسونه یې له لاسه ورکړي دي. مشکل مې دا دی چې دا دواړه خپې مې چې کوم دی د ماکه کې د لاسه ورکړي دي دواړه خپې مې قطع دي او بچیان د فامیل مې دی او د ګټې وټې مې داسې خاص څوک نه لرم. بل کوم کور مونږ انتخاب کړی دی تاسې ګورئ چې 18 کسان فامیل دي او خپله د سترګو نه نابینا دي. السلام علیکم جوړي تکړی خیریت دی د سترګو نه څه شوی؟ د سترګو نه مایبه یم. سترګو نه مایبې نابینا یې؟ کور کې څو کسان دي؟ 18. والله څه کوئ بچیا کار مار کور بس الله دې راخم وکړي کله په ناره او کله په ولږه بس کار وضعیت هم ډېر خراب خستا ګلونه دی رژیدلې هر یو سپرلی دی تل سپیره خزان وهالی وګرانه وطانه ډېرې کړې دلی وګرانه وطانه ډېرې کړې دلی زخمی زخمی په بموی لګېدلی وګرانه وطانه ډېرې حاجي صاحب ته زر نه دعاګانې وکړئ ټول لاسونه جګ کړئ. آمین. د اسلامي امت تلوړ وقاري څنګه سنگاري زموږ افتخاري د اسلامي امت. السلام علیکم څنګه خیر شکرمنه مرسته ورسېده خوشحالي شکر الحمدلله بس الله دې کامیاب در ولې موږ سره دې ثواب وکړه جلدی وته جنتي بیا به راځو. وګرانه وطانه ډېرې کړې دلی زخمی زخمی په بموی لګېدلی وګرانه وطانه ډېرې